دوستانو دوه داسې جملې زده کوو چې موږ ورسره روزمره ژوند کې مخامخ کیږو. کله چې موږ وایو زه غواړم پیسې ادا کړم، بیل ادا کړم، چې کله موږ پیسې ورکوو دغه جمله په الماني ژبه کې داسې وایو ich ja ich möchte bitte zahlen. وایي زه غواړم پیسې ادا کړم. دلته دا بیټر د لپاره استفاده شوی ده چې موږ یو چاته احتراما استعمالو. دلته مطلب ریسپیکټ یا فارمل طریقې سره. اکثره چې تاسو مارکیټ ته ځئ، دکان ته ځئ، چې هر ځای ته ځئ، تاسو ویلی شئ ich möchte bitte zahlen. نو دې وخت کې که چېرته موږ سره پیسې نه وي یا موږ ورته وایو آیا زه کولی شم د ایسې کارت سره پیسې ورکړم، دا موږ ته چې کوم شپاړکاسه کارټونه دي نو دې ته ایسې کارت وایي. نو دوستانو دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي kann ich mit ایسه کارت سالن، kann ich mit ایسه کارت سالن. وایي آیا کولی شم په دغه کارت پیسې ورکړم. دغه دوه جملې دي، زده کړئ دوستانو، مهمې جملې دي، ښایسته جملې دي.